شپه د دوستانو په اجازه ورکړو یو بل پیژندل شوي سیاستوال او فعال ته د افغان ولس ډاکټر سید عالم مسیح ډاکټر صاحب مهرباني محترم مشرانو کشرانو کمزورو محترم خویندو اواز راځي لکه څنګه چې فلسفه د ټولو علمونو مور ده نسل وژنه د ټولو جرایمو مور ده فالق پېښاوه سکوت پېښاوه د لر او بر افغان د ټولو د غمیزو مور ده دا تر ټولو غټه غمیزه ده زما د مقالې عنوان دی سکوت پېښور پرون نن او سبا خو کوشش دا کومه چې د مقالې په انداز کې درته ونه وایم په لیکلو شکل کې تاسو هر وخت درکولی شم ملګرو ما اسانه کړه ډېر خبرې وکړې زه د ټولو نه اول د یو افغان سنګر دې موضوع باندې دوی ته ډېر لوی تشکر یې کوم چې ډېره بنیادي مسله مخې ته کېښودله پېښور چې د افغانستان د جمعي پایتخت و دا څنګه سکوت شو د ده په تاریخ کې نه ځو په ماضي کې نه ځو د ده د سکوت په حواله سره چې کله انګریز په 1400 کې راغی تر 1940 پورې د ټول والي و 3 ځایونه ورته پاتې وو مرهټه سکھ او افغانستان مرهټه د ایسټ انډیا کمپنی په موجودګۍ کې احمد شاه بابا وواله نو بیا د هغه سره چې انګریز ایسټ انډیا کمپنی سره جنګونه کړي دي ډېر معمولي وو نو دکن بنګال حیدرآباد مرهټه ته وویل د سکھ سلطنت دوی قصدن نه والو بېشکه د رنجیت سنګ منظم فوج وو خو دا د انګریز پالیسي وه چې زه به افغانستان دپاره اتحادیه جوړوم نو د افغانستان وجه څه وه دا په مقاله کې مې ذکر کړی دی خو تاسو ته اسانوم یو خو دې د سمندر نه راغلی او دې پوه شو چې دې ما ته خطره د افغانستان د طرف نه ده که دا ما مات کړو نو زه به پاتې شم دویمه وجه دا وه چې دې د زار روس نه هېرېدو یعنی جغرافیه زار روس او بیا د افغان تکړهتوب د مټو زور دا 3 وجوهات یو نو د انګریز سره د سکوت پېښور ابتدا په وخت کې کېږي چې کله په 1808 کې الفنسټن د خپل ټول وفد سره د بکر ډېر اسماعیل خان پول کراس کوي او د پېښور په بالاحصار د جمعي پایتخت کې شاه شجاع ته خپل کاغذات پیش کوي او هلته ورته وایي چې د فرانسې خلاف زما ملګری شه دا 1808 دی اما 1809 کې په امرتسر کې ډېر رنجیت سنګ سره معاهده کوي چې د ستلج نه دېخوا ځیم اخوته او د فرانس د حملې په شکل کې ته زما ملګری شه خو بیا انګریزان په خپله لیکي چې دا د انګریز داسې سلسله وه چې ده دا کتل چې که فرانس را باندې حمله کوي د سمندر نه نو د سمندر په لاره ما هغه ته ماتې ورکړې ده که دا د ځمکې د لاره حمله کوي نو دا به د دې طرف نه کوي نو چې د دې طرف نه کوي نو افغانستان به اولنی بفر سکھ به دویم بفر
نو د دې نه چې راتېرېږي نو زه به ورته برابر یم. نو هغه معاهده کې یو بله خبره ده بیا د امرتسر اولنۍ معاهده 1808 په هغه کې دا ویلي دي چې د ستلج نه دې خوا مه راځه خو هغه د چې څه خوښه یا کوه. نو دوی په خپله لیکي چې مطلب یې دا و چې ته ملتان ونیسه، کشمیر ونیسه، پېښور ونیسه، افغانستان ونیسه. نو د اولنۍ حمله په کشمیر کړې ده په 1814 1814 په دې کې لکه څنګه چې داود ملګري وویل دا د اعظم خان حکومت او رنجیت سنګ ته ماتې ورکړي، خو په 1818 کې پېښور سقوط کېږي. خو از دوی ذکر وکړو ښایسته 1818 کې سقوط کېږي نو د دې ایډمنسټریټر څوک جوړېږي؟ دا اطالوي پاولو اویټبل دا جوړېږي. د ده دور ته د زلونو او د ځوړندولو دور کې ویل کېږي. د دومره تباهي د پېښور ویلې کې کړې وه. د دې پوله جمرود و، د جمرود نه بعد افغانستان. نو د ده سره چې کوم و هری سنګ نواله و د هغه ذکر وشو. هری سنګ نواله هلته دواړه ګردوارې هم جوړې کړلې او هری سنګ نواله بیا ډېر لوی ظلمونه وکړل. دا د بالاحصار خو موجوده وه، دلته خو به امیر کېناستو. دا د جمرود کیله چې کومه جوړه ده دا هری سنګ جوړه کړه. نو دا چې کله جوړه کړله نو همدغه کیلې سره افریدیانو ووژل. بیا 1840 کې دا باقاعده د سیک برخه شو تر هغې پورې لکه څنګه چې دوی وایي چې یار محمد خان و دا هغه کیسه وه. خو 1840 کې چې کله دا سیک ته ورځي نو 1838 کې د ټرایپیټایټ سیفریکي معاهده کېږي. انګریز آکلینډ وایسرای آکلینډ رنجیت سنګ او شاه شجاع چې شاه شجاع به بوزو او یعنی انګریز به افغانستان ته ځي، پېښور به د سیک سره او ته به موږ ته لاره راکوي. نو رنجیت سنګ ورته وایي چې بادشاه په دې شاه شجاع په دې لاره مه بوزه، په پېښور یې مه بوزه، افغانان راته غوسه کېږي بیا راسره بدله کړي، دا په بولان بوزه. نو شاه شجاع په بولان راولي، د هغه زوی په خیبر راولي تیمور. دا د هغه زوی هم تیمور نوم لکه څنګه چې احمدشاه بابا نوم د زوی نوم تیمور شاه. نو په دې کې د شاه شجاع ورته وایي چې خیبري یعنی خیبر ولا خلک دا زما غلامان دي، دا چېرته زما مخالفت نشي کولی او زه ډېر مقبول بادشاه یم. نو مکناټن هم دا ګڼي، خو چې کله په خیبر ورځي نو هلته هغه پې حملې کوي. چې کله د بولان نه ځي اول کندهار ته نو په کندهار بغیر بیا څه جنګ نه فتح کړي. نو دوی وایي چې شاه شجاع ډېر مقبول دی. نو دوی د 101 توپو سلامي ورکړي شاه شجاع ته. خو بیا وایي چې په ټول کندهار کې یو انسان د توپو طرف ته هم نه دی کتلی، د دوی دغه هم نه ده کړې. بهرحال بیا په دې دوران کې رنجیت سنګ مري 1839 کې مري. دا جنګ لا افغانستان اولنی جنګ لا نه دی شوی، انګریز اول جنګ نه دی شوی. اول جنګ وشو، دویم جنګ وشو، دریم جنګ وشو په دې 30 زر زمان جنگ ګټو، مذاکرات ویلو، بخښنه غواړم. امیر دوست محمد خان دور دی 1858 کې هندوستان کې جنگ آزادي شوی. اما 1858 کې د دې نه بعد د دوست محمد خان او د انګریز ملاقات کیږي. نو پاکې وزیر هند وایسرای ته لیکي چې دته یعنی افغانستان کې موږ ته ډېرې کشالي دته خپل علاقې ورکړه. نو وایسرای ورته چې ور بیا کم که ویې غوښتې سره پوه شو ور بیا کم که ویې غوښتې وایي ټیک شو. امیر دوست محمد خان چې ملاقات ورسره کوي نو د هغه ټول پیاوړتوب چې کوم ذکر وشو هر څه هوښیارتوب منم.
خو هغه ورته وایي چې دا هرات یې رانه نیولې دی په دې کې راسره ملګرتیا وکړه. دا پېژندل هم نه ده چې دا په خپله څومره مشکل کې دي. زمونږ په دې 200 کاله تاریخ کې ګوره چې نن 215 کاله شوي دي. په دې 215 کاله تاریخ کې زما مشرتابه نه ډیټابیس شو، نه منطقي سیاست وپېژندلو، نه نړیوال سیاست وپېژندلو، نه په اتحاد پوه شو، نه نو دا د دومره عجب د شخصیت پرستۍ دورونه دي. بخښنه غواړم چې موږ تاسو دا مجرم موږ یو، مجرم هغه مشر نه دی. موږ چې څوک مشر جوړ کړی دی توبه مې دی پیغمبرۍ ته م رسولی دی چې دا پاکیزه ترین دی، دا ساینسدان هم دی، دا عقل کول هم دی، دته د اجتماعي شعور هم ضرورت نشته، دته د سلام مشورې هم ضرورت نشته دی، دا بس حرفا مولا دی. نو ځکه موږ تاسو ته به ډېر کم پته وي چې د احمدشاه بابا سره ملګري نور څومره وو، د میرویس نیکه سره ملګري نور څومره وو، د پیروخان سره ملګري نور څومره وو، د خوشحال خټک سره ملګري نور څومره وو، د امل مومند او د دریا خان خو کم از کم 2 نومونه راځي، د پاچا خان سره ملګري څومره وو، د صمد خان سره ملګري څومره وو. موږ نن هم دومره شخصیت پرست یو چې ورسره بل نوم نه اخلو، چې د کوم دور خو دې پاکه خو خود هم نه اخلو. که دا د لندن دغه افغانان یو توره وکړي او په تاسو کې د ستاسو مشر مثلا نوم خو به د یو کس وي که نه، تاسو توره وکړه یو د افغانانو دپاره د یو کس نوم به لاړ شي، تاسو یقین وکړئ چې که د لندن د نورو اوسېدونکي چا نوم هم واخیستو. دا زموږ تاریخ دی. خو په دې کې یو بله ستونزه راځي. ګوره چې ګندمک معاهده بیلو، ډیورنډ بیلو، استقلال ګټو، خو آیا د راولپنډۍ معاهده تاسو ګټه ګڼئ؟ د 1909 نه د دسمبر 1921 پورې د دې 4 سیشنونه شوي دي، په یو کې هم ګټه نشته. کسان بدل شوي دي. ولې؟ هغه خو پرېږده چې کله ریاستونه جوړ شوي دي نن تر ننه پورې یو پښتون راته وښیه چې هغه مذاکرات ګټلي. جنګونه ګټو، مذاکرات بیلو، شهیدان ورکوو. نو زمونږ وطن د شهیدانو هدیره شوه. زمونږ شهیدان دي پیاوړي وو، خو اجتماعي شعور او اجتماعي قیادت نه دوی پرېښودو نه موږ پرېښودو. موږ د دې قاتلان یو. بیا یو بله ستونزه راغله چې نن ځان راته مجرم ښکاري او چې تاسو ته امید دی چې تاسو به هم داسې محسوس کوئ. میر امان الله خان په موږ کې واحد غازي دی، نو ټول شهیدان یو. واحد غازي دی. دا د چا د لاسه حکومت دی؟ د مولا او د پیر د لاسه. داسې ده که نه؟ د سور انقلاب راځي، اختلاف ورسره وکړه، خو افغانستان کابل must burn، کابل باید وسوځي. اختر عبدالرحمن جمله وه. په کوم نوم باندې سوځولی کېږي؟ د مذهب په نوم سوځولی کېږي. نن موږ وجلې کېږو د څه په نوم باندې؟ د هغه تکفیري جهاد، هغه سلفي جهاد چې کوم د نبراسکا یونیورسټۍ نه په $500 ملیون باندې په وخت کې جوړ شوی و. د ابن تیمیه، سید قطب، د مودودي خیالاتو کمپوزینګ جوړول، لیکل د نبراسکا یونیورسټۍ و، تقسیمول د ISI و، او د هغې د پټرو ډالر د سعودیا او د امریکې په ډالرو مدرسې جوړې شوې چې ضیاءالحق ورته اسلامي مورچې وویلې. او موږ تر ننه پورې په موږ تاسو کې هېڅوک هم د دې خو هم 100 کاله وشو که نه؟ 100 کاله ته د مذهب په چاړه حلالېږي. په موږ کې هېڅوک داسې نشته
چا په دې والا سره لیکل وکړي، په دې والا سره د دې فکري جواب وکړي. نو دا کنکلوژن او تجاویز دا د هر لیکوال یو خپل حق وي. بخښنه غواړم زر زر یې درته پیش کوم. کنکلوژن دا دی چې د ټولو غمیزو مور د چې واپس دې کړي ني ستا غمونه نه ختمېږي. فال آف پېښور انډو کا بیا د غمونه نشته. که ته افینسیو سیاست نه کوې، ته ډیفینسیو اوسېږي، والله که ټول عمر د جړا نه بچ شي. نو د دې دپاره د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې موږ په فکري طور باندې دا ومنو چې افغانستان د امونه تر عباسي نه دی. په دې کې به دوکه نه کوو، زموږ شاعر هم په دې کې دوکه کېږي. دا د امونه تر مارګلۍ دی. ټکسلا زوړ نوم ټکچلا و، دا د پېښور تحصیل و. میاوالي زوړ نوم منځولا و، دا د بنو تحصیل و. او د 1956 پورې داسې وه. ټیک ته اول یې موږ په پنجاب کې شامل کړو چې کله انګریزان 1849 کې فتح کوي شامل کړو، خو په 1901 کې لارډ کرزن موږ ته بېله صوبه راکړه. په هغه کې زموږ دا حالت و، دا جغرافیه وه. نو اول خو دغه ده موږ تجاویز دا دي چې موږ جدید ریاست په خپل خاوره نه دی لیدلی، نه افغانستان لیدلی دی، نه پښتونخوا لیدلی دی. د جدید ریاست نه موږ خبر نه شول. په دنیا تیر شو، په دنیا راغی. جدید ریاست موږ ته صرف د میر امان الله خان په شکل کې د هغه تجویزونو، هغه د پروګرام په شکل کې راتلو. خو همدغه غربي نړۍ د مذهب په نوم باندې وشړله. موږ خو جدت ونه لیدو. نو موږ د جدید ریاست وپېژندو، اولنی تجویز جدید نړۍ دی وپېژندو، او جدید سیاست دی وپېژندو، اولنی تجویز. زر درته تېرېږم. دویم د دشمنانو درجه بندي دی وکړو. موږ وایي فلاني غر کړو، فلاني غر کړو. آخر په دې کې خو درې قسمه دي دشمنان کړي. یو خو ګلوبل دی، یو ګاونډیان دي، او یو په موږ کې پخپله دي. ټیک شو که نه؟ دې درې نه بغیر خو نه دي کړي. د ګلوبل زما سره د پولې جنګ نشته، د هغې زما سره د عقیدې جنګ نشته، هغې زما سره د خاورې جنګ نشته. او د هغه په مخ کې زه یو میږی یم، یو چینجی یم چې د هغه مفاد راځي د میږو په شان به په چا مړ کړي. خو نور مې تربور نه دی. ګلوبل انټرست لري. نیشنل انټرست از د موست سپیریور انټرست. دا هر یو بین الاقوامي سیاست اخلاقیات نه لري. ګاونډي ایران او پاکستان دي چې په دې کې دا ټولې مسلې راځي. عقیده ده، خاوره ده، دا تربګنې دشمني شته. زموږ په خپلو کې څه ده؟ زما خان، زما مولا، ته ټول عمر غر کړی یم. نه د خان په حواله سره څه وایم، نه د مولا په حواله سره څه وایم. چې مذهب په دې موجوده چاړه باندې د طالبانو اوس هم تاسو لاړ شئ، د ملل متحد فګرز دي، د طالبانو په وخت کې ټول قتلونه چې شوي دي، قتلونه وجل، دا 2.5 زره کافران دي، 2.5 لکه لروبر افغان دي. دا د UN فګر دی. دا څنګه مذهب دی چې د یو کس په بدل کې 100 افغانان وژني؟ دا کوم اسلام دی؟ دا طالبان چې کوم وایي دا د پیغمبر اسلام دی، دا د خلفای راشدین اسلام دی، دا د سعودیه اسلام دی، دا د دوبۍ اسلام دی، دا د ملیشیا اسلام دی. دا هیڅ اسلام نه دی. بخښنه غواړم. دا افغان دشمن، تکفیری، مذهبي افین دي.
نور هیڅ نه دي. او که دا جرأت موږ نه کوو نو مخکې نه ځو. خو نه دا به علم هم غواړي. د دې نه زما په شان ستغې به نه وایي، لږ به د دې نه هم ښه کوو. زموږ شخصیت پرستی چې څو پورې اجتماعي شعور ته نه یې تللی، اجتماعي قیادت ته نه یې تللی، موږ به ګزارونه خورو. زر زر تېرېږم. د خپل ویش دی لږ جاج واخلو. یو بل دا ډېره عجیبه خبره ده. تاسو چېرته سوچ کړی دی؟ بښنه غواړم، نه که دا دغه یې زما هسې مواد تاسو سوچ کړی دی چې موږ یې څنګه تقسیم کړي. وګوره بر افغان خو افغانستان خو 3 جنګونه وکړل، ویې ګټل. فاټا د ټولو نه زیات انګریزان په فاټا کې ووژل شو. ټول هندوستان یو طرف ته، یو فاټا بل طرف. چې کله سیاست راغی، یو د هغه وخت نارت ویسټ فرنټیر پرانست چې فاټا پکې شامل نه و. هغه چې څومره قیدیان کړي دي د ټول هندوستان، پاکستان، بنګلادیش برابر ورکړي دي. دومره قرباني ورکوو، ګټو نه، څه ګټو نه. نو زمونږ دا ویش یې ډېر عجیبه کړی دی. دا ویش یې د اوبو ارخړېدو په بنیاد کړی دی انګریز. او دا زمونږ ستاسو سماج دی چې کومې اوبه د ستا کلي ته درخړي، کم ځمکې نه د ستا کلي ته اوبه درخړي، دا ستا ده. چې کوم زما طرف ته راخړي، دا زما ده. دا زمونږ خپل سماجي ساخت دی. زمونږ په فاټا کې دا ساخت دی، زمونږ په خیل قبیلو کې داسې دي، زمونږ په خپلو کې داسې دي چې کوم اوبه دې خوا راخړېدلې دغه هندوستان شو، چې کوم اخوا ورړېدلې دا افغانستان شو. بیا د ژوب د یو چې کوم ته به فورسنډ ایمیل ویل د هغه یو وړوکي مثال نه علاوه دا چې کوم برټش بلوچستان به ورته وي چې کوم دغه اوبه بل طرف ته راخړېدلې. په دې کې څه راز دی؟ دې ته څنګه ورسو؟ او د دې به یو مختصر مثال بیا درکړم. زه پښتونخوا ملي پارټي کې صوبایي سینیئر نایب صدر وم. بهرحال پاکې نه وایم. پښتونخوا ملي پارټي بخښنه غواړم په دې یېرېدله چې که موږ یو صوبه شو نو خیبر پښتونخوا تعداد زیات دی. د خیبر پښتونخوا لیډرشپ په دې یېرېدلو چې که موږ په یو ځای شو نو عام منظم زیات دي. او زه د ډاکټر اشرف غني د دور سړي نوم نه علم، ډېر تفصیلي غونډه کړې شوې په کابل کې. نو هغه وایي چې که یو ځای شو نو ستاسو تعداد هم ډېر دی، تاسو په سیاست زیات پوهې، موږ به څه کوو؟ اوف خدایه، د انګریز راسره کمې کمې لوبې کړي دي، موږ پرې ولې نه پوهېږو؟ دا څه چل دی په موږ کې؟ د زموږ چل نو دې موږ ته چې راتلو اتحادونه جوړ کړي وو، او هغه اتحادونو کې د ایلفنسټن نن هم د ریفرنس بکونه دي، د په وخت کې لیکلي دي، بل الکساندر برنز و. نو دغه دی او په اخره کې بخښنه غواړم دا به کېږي څنګه؟ زما د تجزیې مطابق نننی افغانستان دا یو هوسټیج نیشن دی، هوسټیج کنټري ده، یرغمال وطن دی. د ده سماج، د ده سیاست، د ده اقتصاد، د ده کلتور دا د مذهب د چاړې په نوم یرغمال شوی دی. لر افغان په هر ډیفینیشن باندې مقبوضه علاقه ده. نو دا رڼا به د کوم ځای نه راځي؟ دا بسم الله به څوک کوي؟ دا کاڼې به څوک وړي؟ د سقوط افغانستان دردناک واقعې نه بعد هم زما په وخت کې لیکل هم ویډیو مې هم وي، اوس به هم کتلی شي. زما په وخت کې ته زیاده اوس هم ده چې دا به بهر مشت افغانان کوي لروبر. که بهر مشت افغانان داسې ونه کړي نو بیا دې دا تسلیم کړو چې موږ تر ټولو نه غټ خاینان یو. بهر مشت څه کولی شي؟ اسرائیل چا جوړ کړو؟ انقلاب فرانس چا راوستلی؟ د انډیا د دومره مقبوله کامیابه فارن پالیسي د چا د لاسه ده؟ یو بلوچ په وطن کې هم په موږ نه دروند دی، د هغه تعداد 22 لاکه دی.
زمونږ یو خټک دی هغې نه زیات دي یوسفزي خو د هغې نه ډېر زیات دي که افریدي وګورې د افریدانو برابر دی که وزیر او مسجد په یو ځای کې وزیر د دوی نه کم دي خو په ټول وطن کې په موږ نه درانه دي په بهر میشتو کې د بلوچو تعداد صرف په لیوټن کې د آباد افغانانو نه زیات کم دي خو بیا هم په موږ نه درانه دي ځکه خوشحال په دې حواله سره شعر ویلی او کله کله سړی ووایي چې کاش چې زه پښتون نه وي کاش چې زه بلوچ وي نو دا به دغه کوي بخښنه غواړم مکاله مې ډېر په تعدید ویلم نه غوښتل خو د مذهب د چاړې حل به راوباسو فکري دې راوباسو جذباتي دې نه راوباسو او په اخره کې به په دې باندې دا خبرې ختمې کړم چې ما نه د کابل ګلونه مه غواړه وینې وینې خاورې به راټولې کړم ما نه د کابل ګلونه مه غواړه وینې وینې خاورې به راټولې کړم خو خدای به مې سپرلې په وطن راولي سپینې سپینې واورې چې راټولې کړم